دی کې دا نشي چېرې دا د زنانو مسایل دي، یعنې اوس یو سړی وایي چې د حیض مسایل دا او د زنانو مسایل دي، نه دا د سړو سره هم تعلق ساتي، دا صرف د زنانو مسله نه ده، د سړو سره داسې تعلق ساتي لکه یو زنانه د حیض په بیمارۍ کې ده چې دا خاوند ورته طلاق ورکولی شي او که نه شي. یو زنانه د حیض په بیمارۍ کې ده، دې سره نکاح کېږي او که نه کېږي. یو زنانه د حیض په بیمارۍ کې ده، دې سره کوروالی کېږي او که نه کېږي. یو زنانه د حیض په بیمارۍ کې ده، دې سره خاوند خبرې اترې، خوراک څښاک، ګپ شپ یو ځای هسې سملاسته دا کولی شي او که نه شي. او داسې پسې بیا ډېرې مسلې دي. نو دا مسله صرف د زنانو نه ده چې دا د زنانو سره تعلق ساتي او سړی چې دی نه هغه دپاره دا مسلې نه دي. بله خبره غټه، سړی مشر دی، الرجال قوامون علی النساء، الله مشرتیا سړي له ورکړې ده، او مشرتیا یو دی، د مشرتیا یو صفت دا دی، د مشرتیا صفات یو صفت دا دی چې دی خپل کشر ته به دین ښیي. نو دا سړی مشر دی، مشر صرف په دې کې نه دی چې دی به ډوډۍ کې مشر دی او په پیسو کې او په خرچه کې مشر دی، مشر په تربیت کې دی. ټوله غټه مسله دا ده، ته د بچو تربیت وکړي، ته د ښځې تربیت وکړي، نو ته به تربیت د ښځې او د بچي څه وکړي چې ته په خپله د دین نه یې خبر. یعنی یو سړی خپلې ښځې ته مسله بیانوي د حیض، چې حیض کې زنانه کم کارونه کولی شي او کم نشي، نو هغه زوار غزال نه دی خبر، هغه به څه بیان. او ډېر لږ نه ویم، ډېر خلک زما خوا ته راغلي دي، یې ما نه تپوس کړی دی په څه طریقه چې موږ نو خبر، موږ د حیض په دوران کې د ښځې سره کوروالی کړی دی، اوس څه وکړو. یعنې هغه مسله چې هغه معلومه ده په دین کې او مشهوره ده، ډېر خلک ګوره په دې باندې هم نه دي پوه. ښه زنانه هغه ورته څه ویلی نه شي، که خبر د څه ویلی نه شي او یا هغه هم خبر نه ده څنګه چې د خاوند خبر نه دی، د جهالت ته وګوره. ښه ډېرو خویندو دا تپوس کړی دی چې موږ خو دې نه وو خبر چې د حیض په دوران کې زنانه روجي نه نیسي. ته د جهالت ته ګوره چې کومه درجه کې دی چې دا د اوسه پورې نه ده خبر چې د حیض په دوران کې زنانه روجي نشي نیوی، بلکې منځونه پکې هم کوي. بس ولې چې چاته پته ونه لګي چې دې باندې د حیض بیماري ده. د حیض د بیماري که چاته پته ولګي چې زنانه باندې بیماري ده، خو الله د صحیح بخاري کې دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها پسې ورغی کله چې هغوی حج له تلي، نو په عایشه باندې د حج په دوران کې حیض راغی. چې کله پې دا حیض راغی نو هغې صرف حج وکړو، او اکثرو صحابه کرامو حج او عمره وکړه. د هغې نه د عمره ولې په دې پاتې شوه؟ ځکه چې هغې باندې حیض راغلی، نو هغې صرف حج وکړو. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ورننوتو او په هغې حیض راغلی، هغې ژړل. رسول صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو، وایي که څه حیض زما راغلی؟ هغې وایي او یا رسول الله. نو وایي دې کې د ژړا څه دي؟ ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، دا خو داسې څه دي چې الله د آدم په لوڼو باندې لیکلي دي، دا به راځي. یعنې ما خبره دې پورې کوله که د یو زنانه پته ولګېده چې دې باندې د حیض بیماري ده، نو دې کې عیب څه دی؟ څه عیب پکې شته؟ دا خو طبیعت د زنانه الله داسې جوړ کړی چې په دې به دا بیماري راځي. لکه څنګه چې بعض خبرې په نارینه پورې خاص دي، نو دغه شان بعض څه زنانه پورې خاص دي، او دا الله د هغوی بدن جوړ کړی داسې دی. رب العالمین هغه ذات دی وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان په ښه جوړښت کې پیدا کړی دی، په ښه شکل، په ښه صورت کې. هغه څه د زنانه په دې بدن کې پیدا کړي چې هغه زنانه سره مناسب دي، او نارینه کې هغه څه چې هغه د نارینه سره مناسب دي. اوس سړی جره د حیض مسایل او د حیض مسایل د دین مسله ده، دا د عباداتو سره تعلق ساتي، دا د مانځه سره تعلق ساتي، د روجې سره تعلق ساتي، د قرآن د تلاوت سره تعلق ساتي، د اذکارو سره تعلق دی، د طلاق سره تعلق دی، د نکاح سره تعلق دی، د خاوند سره تعلق دی. نور ډېرې خبرې دي. نو که چېرته دا خبره مولوي صاحب پټه کړي په دې چې دا مسله د چا ده؟ زنانو ده، نو سوال دا دی زنانو ته به څوک بیانوي؟ جبریل علیه السلام به راځي ابو ته وضاحت کوي چې یاره دا مسله داسې وه دا داسې وه؟ نه،
څنګه چې مخکې د طهارت مسایل موږ بیان کړو که نه پای کې بعض داسې مسلې وي چې هغه خاص وي په چا پورې نارینهو پورې موږ بیان کړي دغه شان بعض مسلې راځي چې هغه د زنانو وي دا به هم بیانېږي د زنانو هغه تې پټې که بلکې لا بعض پکې دا وایي د سورت یوسف یعنی اوس زه دې خلکو ته حیران چې دا کم عقل دی او کم دین دی د سورت یوسف ترجمه به د ښځو به مخکې نه کړي یعنی د حیض مسله خو پرېږده دا خو یو مسله ده چې خاص تعلق ساتي د ښځو سره دې باره کې خو غږ نشي کولی د سورت یوسف ترجمه به د ښځو په مخ کې نه کې ولې ځکه چې د پښتنو غیرت سر ته ختلی دی د پښتنو غیرت کوم ځای ته ختلی سر ته ختلی دی ولې دې کې قصه د زلیخې ده او هغې دعوت ورکړی او د فحاشۍ یوسف علیه السلام ته او دا خبرې داسې باریک دي وایي او دا ټي وي چې لګېدلی دا باریک نه دی دا د انډیا دا ډمان او د پښتنو دا ډمان دا چې دا ګډېږي را ګډېږي او دا د مینې محبت دا قصې او د عشق او ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب د جنکو سره او د جنکو دا لنډې تنګې جامې او دا بې پردګي دا باریک خبرې نه دي خو سورت یوسف ترجمه مه کوه دا یو غیرتي پیدا شوی دی چې غیرت یې په سر له پاسه اورېدلی دی د سورت یوسف قصه د یوسف علیه السلام قصه چا بیان کړې الله بیان کړې ته د الله په مخ کې غیرت سنډې را سنډې د حیض مسله په قرآن کې راغلی که نه سوره بقره کې راغلی الله رب العزت بیان کړي دا حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي هغه بیان کړي امت ته بیان کړي بیا د رسول صلی الله علیه وسلم نه صحابي را نقل کړي صحابي نه تابعي دا ټول ګورې علما دي سړي دي تر دوی نه زیات غیرتي د ټولو دا مسله را نقل کړې ده او موږ ته را رسېدلې ده موږ ته چې را رسېدلې خو دې سړو را رسولې ده که نو که دوی دا مسلې ټولې پرېښودی وی چې دا د ښځو مسلې دي نو دا مسله د دین دا به چا معلومولی او د کم ځای نه به یې معلومولی نو دین په مسایلو کې ګورې دا قصې نه دي دا باریک دي او دا دغه دي ها الحمدلله موږ ته شریعت ادب ښوولی دی بعضو خبرو کې کنایات استعمالیږي چې کله ډېره جوره خبرې او د هغې وضاحت په هغه صریح الفاظو کې مناسب نه خلک کنایت استعمال کړي خو مسله خو نشي پټولی چې اوس پوره مسله راواله ثابته مسله د طهارت د حیض او د نفاس هغه راواله سیټ ته کېږده ځکه چې دا باریک مسلې دي نه دا باریک به هم بیانېږي او دا غټې به هم بیانېږي او دا دین دی که څوک دا پوزه په خاورو کې ککړه کړي که نه بیا به هم بیانېږي دین خو څوک پټ نشي ساتلی که نه غلط یم او دا ټولې دا مسلې یعنې ما تاسو ته وایي چې دا صرف د زنانو سره تعلق نه ساتي او نارینهو سره هم تعلق ساتي ځکه چې ډېر څه کله زنانه باندې دا بیماري راشي نو بیا دغه ټیم کې ډېر څه د سړي مخې ته راځي چې یاره دا کار به صحیح او که نه به دا به صحیح او که نه به یې صحیح هغې باره کې تپوس کېږي لکه پرون سوالاتو جواباتو نشیز کې دا مسله بیان شوه چې حیضه زنانه څاروی حلالولی شي او که نه شي دا مسله تعلق نه ساتي د حیض سره خو که ما ویلی چې دا مسله باریک ده پرېږدئ مسله پټه پاتې شوه اوس موږ مجمله کیو چې آیا دا زنانه چې حیض کې د بیمارۍ کې دا څاروی حلالولی شي که نه یاره خو درس کې نه وي چې دا مسله باریک ته پرېږدئ هر څه پاتې شو په تیرو کې موږ هم په تیرو کې پاتې شو زنانه هم په تیرو کې پاتې شو ځکه چې باریک مسلې دي او بعض وایي د جومات په سپیکر کې بیانه کړو چې سپیکر صحیح بیانې او دا په ودونو کې چې دا سندرې لګېدلي دي باره کې څه خیال دی دا ډمتوب چې داسې ښکاره کېږي په ګټو ګټو سپیکرو کې او دا درزا جوړوي د چکرو په ځای د پښتنو خبره کوم بل ځای نه کوم ګورې ته لاړ شه چې کله دا موسم د پسرلي شروع شي او دا چکرې خلک وایي دی بعضو ځایونو ته هلته ته ډمتوب ووایې نو دې ته څه وایې دا سندرې په دې اواز لګول دا ډمتوب داسې ښکاره کول په لارو کوڅو کې د هلکانو جنکو ګډا کول هسې دا به مناسب وي مولوي صاحب ته خو وایې چې کله داسې مسلې بیانې نو سپیکر څه کا بند کړه دا خو د دین مسلې دي پرېږدئ چې خلک پرې پوه شي او دا خلک بندګي د الله وکړي د دلیل په رڼا کې
نو مؤلف رحم الله باب الحیض راوړی باب دی په بیان د هغه مسلو کې چې د حیض سره تعلق ساتي. په عربۍ کې د الحیض چې دی د دې معنی د السیلان بیدو ته وایي او عرب وایي حاض الوادي خوړ راووتو وبیدو. نو ځکه دې حیض ته حیض ویلی کېږي ځکه چې دې کې وینه بهیږي نو دې ته حیض وایي. او دا حیض یو وینه ده چې د زنانه د رحم د هغه ځینې چې بچی پکې پیدا کېږي د هغې نه راوځي د هغه ځینې دا وینه راوځي او دا د دې عامې وینې په شان نه وي لکه څنګه چې د رګ دا وینه یي که نه د دې په شان وینه دا نه وي او دا طبیعي وینه وي. طبیعي معنی ده چې داسې بیماري نه ده چېرې دا زنانه بیماره شوې ده یا د دې زخم دی یا بله څه خبره ده نه دا طبیعي خبره ده. دا د دې زنانه بدن الله پیدا کړی دی سلی چې په دې به دا وینه راشي. دا وینه د الله هر کار ګورې د حکمت نه ډکي دا کیدی نشي چې بدن کې دی یو شی او د هغې د څه کار نه وي. دا وینه چې د حیض ده دا د ماشوم دپاره غذا جوړه شي. نو دا داسې نه ده چې پالتو اسې راځي په زنانو باندې او دا طبیعي وینه ده د ټولو زنانو دې کې حالات یو شان نه وي. جدای علاقې سره تعلق ساتي د بدن سره تعلق ساتي د موسم سره تعلق ساتي نو اختلاف وي د علاقې د زنانو او د هغوی د مسایلو. اولنی حدیث راوړی عن عائشة رضی الله عنها عائشة رضی الله عنها اوس ګوره دا مسله عائشة رضی الله عنها امت ته بیانوي. چا ته بیانوي؟ امت ته بیانوي. ښه نو امت څه وکړي دا مسله څه ورته کړي دا بیان کړي دي دپاره چې امت په دې مسله باندې پوه شي. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عائشة رضی الله عنها وی ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها راله پر رسول صلی الله علیه وسلم په سوداګانې تپوس وکړو وی انی استحاض فلا اطهر. اے د الله پیغمبر انی استحاض ما ته د استحاضي بیماری ده پاکیږم نه. اوس دا زنانه تپوس کوي د چا نه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دین مسله ده په دې کې داسې نشي کېدی چې اوس که چېرته دا فاطمه بنت ابو حبیش غلي پاتې شوې اوس دې ته پته ونه لګېده چې آیا دې وینه کې ده چې کومه په ما باندې همیشه ده په دې کې به زه لمونځ کولی شم او که نه دې کې روژه نیوی شم که نه دې کې زما خاوند ما سره میلاوېدی شي او که نه په دې کې به قرآن ویم او که نه په دې کې به ذکر کوم او که نه یعنې څومره مسلې دې سره تعلق ساتي او که دا دې تپوس نه وی کړی نو د دقه شان په تیارو کې پاتې شوی و. اگر هله تپوس یې وکړو یا رسول الله ما ته استحاضي بیماري ده او استحاضه هغه وینې ته وایي چې په زنانه باندې ډېر وخته پورې کلونو په زنانه باندې وینئ او دا د حیض وینه نه وي. دې کې او هغې کې فرق دا د رګ وینه استحاضي دا وینه دا د رګ وینه. نو دې رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله په ما باندې دا وینه همیشه وي پاکېږم نه افادع الصلاه. څومره ښایسته سوال یعنې زه به دا مونځ همیشه پرېږدم لکه چې ما باندې خو وینه همیشه ده نو چې وینه په ما باندې همیشه ده زه به همیشه دا مونځ پرېږدم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه ته مونځ همیشه نه پرېږدي. ان ذلک عرق عرق رګ ته وایي دغه د رګ وینه ده دغه د حیض وینه نه ده. حیض وینه د رحم نه راوځي او دا د رګ وینه ده یو رګ چې ته عازل ویلی کېږي دغه رګ نه دا وینه راوځي. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دا أهم مسألة مونځ به ته پرېږدې د هغه ورځو په اندازه څومره چې په تا باندې به حیض بیماري راتله. ثم اغتسلي چې کله بیا دغه ورځې ختمې شوې نو غسل به وکړي وصلي او مونځ به کوې. دې وضاحت ته کوم انشاءالله چې په اول پیر سړی په دې نه پوهېږي. وفي روايه په بل روایت کې راځي وليس بالحيضه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د رګ وینه ده دا د حیض وینه نه ده.
فإذا أقبلت الحيضة چې کله پکې د حیض هغه ورځې راشي فاترکي الصلاة فيها نو دغه ورځو کې به لمونځ نه کوې. فإذا ذهب قدرها چې کله د دغه ورځو هغه شمار ختم شي د کوم ورځو؟ د حیض د ورځو. فاغسلي عنك الدم وصلي نو بیا دا وینه وینځه غسل به وکړي او لمونځ به شروع کړي. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي بې شماره مسلې دي. یو مسله هغه دا ده اهمه چې کومه زنانه باندې همیشه وینه وي نو دا د رګ وینه ده دا د حیض وینه نه ده نو په دې کې به لمونځ نه پرېږدي. انشاءالله دې ښه تفصیل وروسته به راشي. لمونځ پکې به نه پرېږدي ځکه دا د حیض وینه نه ده. دې نه دا مسله راووته چې د حیض په دوران کې به زنانه لمونځ نه کوي. اوس یاد کوي حایضه زنانه چې ده دې باندې منع دی لمونځ، دې باندې منع ده روژه نیول، دغه شان طواف کول. او د قرآن په تلاوت کې اختلاف دی چې دا کولی شي او که نه، او راجح قول دا دی چې حایضه زنانه د قرآن تلاوت کولی شي ځکه چې په دې صحیح دلیل نه حدیث کې راغلی دي منع، خو هغه حدیث سندن کمزوره دی. صحیح حدیث نشته چې زنانه د تلاوت نه منع کوي حایضه زنانه. لاس خو نشي لګولی ځکه چې خو بې اودسه کېده که نه، خو واضح ده چې بې اودسه انسان قرآن له لاس نشي وړلی، خو که تلاوت کوي نو لاس پیرۍ لاس ته واچوي دستانې او یا په قلم باندې یا په سړکي باندې پاڼې اړی راړی هېڅ حرج نشته، قرآن تلاوت کولی شي. ځکه چې دا د دې په اختیار کې خو نه ده. یعنی اوس یو سړی د جنابت په حالات کې دی، جنابت حالات کې موږ قرآن تلاوت نشي کولی. هلته دا خبره د ده په لاس کې ده. یعنی یو سړی د جنابت په حالات کې د قرآن تلاوت ته یې زړه کېږي څه دې وکړي؟ غسل دې وکړي او تلاوت دې کوي که نه. اوس یو زنانه ده د قرآن تلاوت کوي، خپل د هغې ورد دی، حافظه ده، مراجعه کوي، یا استاذه ده یا شاګرده ده، او که دا 8 ورځې او 10 ورځې او دا قرآن نه وي دې نه هېرېږي. نو اوس دا څه چل وکړي؟ د دې په لاس کې خو خبره نه ده او نه په دې صحیح دلیل شته. که صحیح دلیل وي بیا خو خبره سمعا و طاعه چې رسول الله وسلم خبره وکړي بیا خبره ختمه شوه، خو په دې صحیح دلیل نشته. نو حایضه زنانه د قرآن تلاوت کولی شي، لمونځ به نه کوي، روجې به نه نیسي، طواف نشي کولی، او خاوند سره میلاوېدی نشي، معنی کوروالی نشي کولی. او دا مسلې را روانې کوروالي نه علاوه د خاوند سره میلاوېدی شي او که نه، هغې به خپل ځای کې تفصیل راځي. عایشه رضی الله عنها د هغې وضاحت کوي. ها اوس دې زنانه ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله ستا د حیض ورځې راشي نو بیا لمونځ پرېږده. اوس دلته سوال دا دی چې د حیض ورځې یا یو زنانه به څنګه معلوموي چې دا وینه د حیض ده او که دا وینه د رګ ده؟ یعنی دا به څنګه لمونځونه به کمې ورځې پرېږدي او کمه نه؟ دا ګټه مسله ده، اهمه او ډېره ضروري مسله ده. هغه ده د دې یو څو مرحلې دي. اولنۍ مرحله دا ده چې کومه زنانه باندې وینئ همیشه د رګ وینئ، نو دا به څه کوي؟ دا به هغه ورځې انتظار کوي، لمونځ به نه کوي، روجې به نه نیسي، کومې چې دي د عادت ورځې دي. عادت ورځې یعنې دې زنانو ته خپل حساب معلومي چې په دې ورځ زما بیماري راځي، دې ورځې پورې 6 ورځې په دې میاشت کې، دا کومه میاشت کې چې په دې باندې په مخه وینه ده، دا به هم هغه ورځې انتظار کوي. کوم ورځې چې دي د حیض دي، لکه رسول الله وسلم د فاطمې ته ووایي که نه، وی بیا د حیض ورځو کې انتظار وکړه. نو زنانو ته خپل ورځې معلومي چې کله دغه ورځې راغلې بس دا به بیا نه لمونځ کوي، نه به روجې نیسي، نه د خاوند سره کوروالی کولی شي، نه طواف کولی شي. دا اولنۍ مرحله ده. اوس یو زنانه ده هغې ته خپلې ورځې نه دي معلوم، یا ورځې ته ګډې وډې شوې، انسان دی ورځې ته ګډې وډې شوې او وینه پې همیشه ده، دا به څه کوي؟ نو دویمه مرحله دا ده چې دا به دې وینه کې فرق کوي او زنانو ته فرق معلومي، یو د رګ وینه ده او یو د رحم وینه ده، د حیض وینه او به یې کې فرق